د پښتو مشهور سندرغاړي ګلزار عالم څه موده کیږي له خپلې کورنۍ سره له پېښوره کابل ته راغلی. ګلزار عالم وایي چې په پېښور کې یو ځایي ملا د ده پر خلاف فتوا ورکړې او له همدې امله اړ سو چې پېښور پرېږدي. ګلزار عالم چې په تېرو 15 کلونو کې د پښتو سندرو 1200 البمونه ثبت کړي وایي چې د ده ستونزې هغه وخت پیل سوې چې په پښتونخوا کې د متحده مجلس عمل حکومت راغی. یو نیم سلو کالو زوړ بازار شاګرد غټ غټ استادانو ناسته وکړه، هغوی دفتر یې پکې هغه ختم کړو. بیا نشترحال زموږ چې یو حال په ثابته پښتونخوا کې هغه یې بند کړو، میوزیک باندې پابندي. نو بیا دغسې زما کنسرټ او یو ګرین شادي حال پېښور کې صدر کې هغې کې زما پروګرام و. هغه پروګرام ته پولیس رالل او زه ووالم ډېر زیات پروګرام یې راباندې بند کړو، حوالاتو ته یې بوتلم. ګلزار عالم چې په دې وروستیو کې په پېښور کې د روزګار لپاره د میښو یو فارم جوړ کړی وایي چې یو ځایي ملا پر دغه فارم د قبضې لپاره د ده په نشتون کې له یوه ډله ملایانو سره راغی، د ده زامن یې وهل او ان د ده مېرمنې ته یې سپکاوی وکړ. د جمعې خطبه کې دا وویلې چې دوی چې کوم دی نو دغه دي د سنت رسول توهین یې کړی دی او د دوی کور ته ور واچوي. نو دا ډېره عجیبه ما دپاره دغه وه، خو هغې نه بس ما بل لاره ماته نه ښکاره کېده چې زه څوک یم اوس که نه له کوم خوا لاړ شم. ګلزار عالم چې 6 اولادونه لري وایي چې د زامنو او لوڼو خوندیتوب ته اندېښمن دی. هغه وایي که څه هم په کابل کې هرکلی سوی خو بیا هم له ګواښ سره مخ دی. خو غټه ستونزه چې کوم راته راپېښه ده هغه د ماشومانو دغه دی، لکه مکتب دی چې هغه په ښه ځای کې مکتب ووي. او بله مسله دا ده چې دغه کوم خلک دي چې کوم نه زه هلته نه دلته راغلی یم د هغوی لاس دلته هم رسېږي زما په خیال. نو کومه پېښه دلته راسره ونه شي نو په دې یېرېږم له غونده کې. نور الله مالک دی، ژوند او مرګ دا د الله په لاس کې دي، خو په ځان نه یمه په دې بچو ډېر خفه یم. د ګلزار عالم مېرمن وایي چې خاوند یې د پښتو فرهنګ او موسیقۍ لپاره ډېرې خوارۍ کړي خو د خپلو زحمتونو نتیجه یې ونه لیده. نو ارمان چې کوم تکلیفات تېرو د هغې میوه هم کتلې وې، خو هغه زموږ نصیب کې نشته دی، نصیب کېږي نه زموږ. خو به صرف دا یو درخواست کومه چې زما بچو ته او موږ ته د یو عام انسان په شانتې وکتلی شي او د یو عام انسان په حیثیت موږ ته د ژوند کولو اجازت دې راکړلی شي. ګلزار عالم وایي چې د موسیقۍ لمن به پرې نږدي او په پام کې لري چې په راتلونکو ورځو کې د افغانستان د ښو شاعرانو شعرونه کمپوز او یو البم تیار کړي. حکمت سروش، د امریکا غږ اشنا ټلویزیون، کابل.